سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یوې نوې ویډیو کې هرکله وایم په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلک یوټیوب چینل به درسره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بل نشان هم کلیک کړئ چې هر اعلان تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو ویډیو شروع کوو. نجونې د دې څو سببونو له کبله له واده څخه ډارېږي. واده کول د ژوند یو له مهمو پرېکړو څخه دی. له همدې کبله پکار ده چې دا کار په یو پوره هوش او دقت سره ترسره شي، ځکه یو ځل چې واده وشي بیا وروسته له د ستونزو حل کول ګران کار دی. پکار دا ده چې مخکې له واده ډېر دقیق پام وکړو، خپلې غوښتنې دقیق درک کړو او همغه مطابق یو شخص وټاکو. ولې ځینې نجونې له واده څخه ډېره ویره لري؟ ځینې مېرمنې نشي کولی هیڅ ډول نارینه ته زړه ښه کړي. دوی په خپل ژوند کې په نارینه‌وو باور له لاسه ورکړی وي، یا یې د نورو خلکو د ګډوډ ژوند لیدلی وي. له همدې کبله هیڅ نه غواړي او ویره لري چې هسې نه دوی هم په دې ډول یو جنجال کې راګیر شي. په اوس وخت کې په ښارونو کې ډېرې نجونې زده کړې کوي او وروسته په دنده بوخت کیږي او همداسې د خپل پرمختګ سفر کوي، نو نه غواړي ډېر ژر واده وکړي، ځکه فکر کوي واده به یې د دې ټولو کارونو څخه لرې کړي. خو ښه به دې وي چې دوی د دوی شرایط وټاکي او یو کس پیدا کړي. ځینې نجونې له دې ویره لري چې واده وکړي نو خپلې ډېرې ملګري به له لاسه ورکړي او په دې ډول به دوی یوازې د خپل خاوند سره پاتې شي. ځینې نجونې داسې دي چې د کوچنیوالي ملګری لري یا هغوی سره یو عالم خط تړلی دی، له همدې کبله نه غواړي ورسره بېلې شي. بعضې نجونې بیا ځکه زر واده نه کوي چې په دې تمه وي چې کیدای شي یو ښه خاوند پیدا کړي. دوی غوښتونکي لري، خو دوی فکر کوي چې کیدای شي تر دې هم ښه خواستګار ورته پیدا شي. له همدې کبله دا ډول نجونې ځینې وخت تر ټولو بد انسان باندې ور برابر شي. داسې نجونې هم شته چې د واده څخه ځکه ویره لري چې بیا به په یو عالم مسؤلیت ور دې غاړه شي. دوی ویره لري چې دومره آزاد ژوند به بیا نه لري او کیدای شي د ډېرو قیدګیریو سره مخ شي او د ژوند له خوند څخه بلد شي. دوستانو، دغه وه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلی وي. دوستانو، زموږ ویډیوګانې حتما در سره شیر کړئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول